دا ما چې تاسو سره په سکرین باندې کوم خپل د والمارټ ډیشبورډ شیر کړی دی او تاسو ته چې کوم دغه د $500 سیل ښکاري دغه سیل چې دی دا موږ صرف او صرف په یو هفته کې جنریټ کړی دی. اوس به د ډېرو کسانو په ذهن کې یو قسم سوال پیدا شوی چې یاره په یو هفته کې $500 ګټل څنګه ممکن دي. دغه شک او دغه کنفیوژن چې دی دا به ستاسو بالکل په دغه ویډیو کې ختم شي. انشاءالله ودین پروف به درته دا خبره زه ثابتوم چې دغه سیل چې دی دا موږ بالکل په یو هفته کې جنریټ کړی دی او تاسو سره به زه خپله هغه سټریټجي یعنې هغه طریقه کار هم شیر کوم چې دغه سیل موږ په یو هفته کې څنګه جنریټ کړو. یعنې زموږ طریقه کار څه و، مطلب دغه سیل چې موږ جنریټ کړو نو زموږ څنګه طریقه کار و، زموږ څنګه سټریټجي وه. ما چې تاسو سره کوم دغه د والمارټ ډیشبورډ شیر کړی دی د دې مطلب صرف او صرف دا دی چې تاسو یو قسم موټیویټ شئ. یو به تاسو ته د دې خبرې ډېره ښه اندازه وي چې دا سیکرټ ډیټا وي او دا څوک د چا سره نه شیر کوي. دا څه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري نو د دې شاته ډېر زیات محنت پروت دی. مطلب په دې باندې موږ شپې په یخه سبا کړي دي نو د هغې نه بعد چې دی موږ ته دغه ریزلټ میلاو شوی دی. خو نن به انشاءالله هېڅ څه هم ستاسو نه پټ نه وي ځکه دا هر څه به نن زه تاسو سره په دې سنګل ویډیو کې شیر کوم. اول به زه د خپل سکرین چې دی دا به ریفریش کړم د دې لپاره چې ستاسو یقین پیدا شي چې یاره ما تاسو سره څه سکرین شاټ نه دی شیر کړی. بالکل دا یو ریل د والمارټ ډیشبورډ دی. دا به زه ریفریش کړم. تاسو کتلی شئ چې دا زموږ د یو هفتې اډرز دي. دا اډرونه چې دي دا موږ ته په یو هفته کې راغلي. دا چې ما اوس ریفریش کو دا تقریبا چې 18 اډرز وو 18 اډرز وو خو چې ما اوس ریفریش کو نو دا 15 شو. د دې دا مطلب دی چې یاره دغه 3 اډرز چې دي دا چې دي دا کسټمر ته ورسېدل او د دې ټریکینګ چې دی هغه اپډیټ شو. صحیح ده. نو اوس موږ سره 15 اډرز پاتې شو. دا اډر چې دي دا په انشپ کې پراته دي. اوس به زه تاسو سره دا ټول هر څه سټیپ بای سټیپ شیر کوم او دا بیلنس چې تاسو سره کوم ته کوم ښکاري دغه $500 د دې دا مطلب دی چې موږ د $500 پروډکټ سیل کړي دي. صحیح شو. ښه اوس زه تاسو سره دغه پروډکټ چې دي دا زه تاسو سره شیر کوم. دا یو خبره ګوره دا زه تاسو ته بار کوم چې دا سیکرټ وي دا څوک د چا سره نه شیر کوي. خو زه تاسو سره دا شیر کوم د دې لپاره چې ستاسو یقین پیدا شي او تاسو موټیویټ شي. مطلب که چېرته تاسو کې داسې کسان وي چې هغه مایوسه وي او د هغوی ذهن داسې جوړ شوی وي چې موږ دغه کار نشو کولی دغه بزنس چې دی دا موږ نشو سټارټ کولی نو دا د دې لپاره شیر کوم چې د هغوی دغه مایوسي دا ختمه شي. صحیح ده. دا خبره زه تاسو ته په ګارنټۍ سره کوم چې دغه څیزونه کوم چې زه تاسو سره په دې سنګل ویډیو کې شیر کوم دا به تاسو سره څوک هم شیر نه کوي او دا ځکه تاسو سره څوک نه شیر کوي چې په دې باندې ډېر زیات محنت شوی وي. خو په دې ویډیو کې زه د دې هر څه نه تېر یم. زه به نن هغه ټول هر څه تاسو ته ریویل کوم او هغه ټول هر څه به زه تاسو ته ښکاره کوم په کوم باندې چې ما ډېر زیات محنت کړی دی. لومبی به موږ دغه اډرز ته لاړ شو. زه تاسو ته ښیم چې یاره په یو اډر کې ماته څومره پروفیټ پاتې کېږي. دا به زه اوپن کړم. دلته تاسو کتلی شئ لکه فار ایگزامپل دغه اډر به زه اوپن کړم. د دې ما سره $21 چې دی هغه سورسنګ پرایس دی. مطلب دا ما په $21 ما ته میلاو شوی دی او چې زه یې خرڅومه نو دا زه په $20 باندې خرڅوم. مطلب دلته چې ما سره څومره اډرز هم دي څومره پروډکټس هم ما سره دي نو په هر یو پروډکټ کې ما ته تقریبا چې $3 پاتې کېږي. صحیح شو. او ما ته په یو هفته کې څومره اډرز راغلي دي ما څومره سیل کړی دی $500. مطلب که چېرته مونږ لګاتار محنت وکړو او کنسسټنسي سره کار وکړو نو په یو هفته کې مونږ د $300 سیل هم راوستلی شو. اوس به ډېر کسان داسې وي چې مونږ به سټارټ څنګه اخلو نو دې کې څه راکټ ساینس نشته. که زه تاسو ته خپله خبره وکړم چې ما سټارټ څنګه واخیستو نو ما سره هېڅ څه هم نه خو زما داسې خاص سیټ اپ و نه ما سره داسې خاص د انټرنیټ نیټورک و. ما دا هر څه په څه باندې کړي دي ګوره. نه ما سره داسې خاص انویسټمنټ و ټیک ده. نه ما سره داسې فاسټ انټرنیټ نیټورک و ټیک ده. ما سره څو یو را سره یو سمپل موبایل دی دغه رنګ یو ساده لیپټاپ دی ما سره او دغه رنګ یو ګزاره حال انټرنیټ نیټورک دا هر څه
او نو ټول کار هغه ما د کور نه کړی دی. صحیح شو. اوس که چېرته تاسو غواړئ چې موږ هم دغه رنګې سیل جنریټ کړو نو بالکل تاسو هم کولی شئ. دا زه تاسو ته په ګارنټۍ سره وایم چې تاسو به یې زما نه ښه وکړئ. که زه تاسو ته خپله خبره وکړم زه خپله ډېر زیات کمزور یم، نه زما حافظه د ستاسو نه تیزه ده او نه ما سره د دې لپاره څه خاص سورسز وو. زه هم بالکل ستاسو په رنګ یو نارمل انسان یم. اوس یو څو بیسیک خبرې دي، یو څو بنیادي خبرې دي چې هغه ستاسو په ذهن کې وي. که چېرته تاسو دغه بزنس سټارټ کوئ چې د هغې نه مخکې د دې خبرو تاسو ته پته وي. یو خو دا خبره ده چې تاسو دا فکر مه کوئ، لکه د ډېرو کسانو نه ما دا اورېدلي دي چې هغوی وایي چې یاره زموږ عمر چې دی هغه زیات دی، زموږ باندې مطلب ټایم چې دی هغه تیر دی. نو دا خبره بالکل غلطه ده. که ستاسو عمر زیات وي او که کم وي، زه تاسو ته په ګارنټۍ سره دا خبره کوم چې تاسو بالکل په اسانه سره دغه بزنس کولی شئ. اوس که چېرته تاسو کې داسې کسان وي چې هغه مطلب د 8 کالو وي، 9 کالو وي، مطلب په ښه باده باندې پوهېږي، نو زه تاسو ته په ګارنټۍ سره وایم چې دغه رنګې کسان هم بالکل دغه بزنس چې دی دا سټارټ کولی شي. انشاءالله هغوی ته به هېڅ قسم مسله نه وي، صرف خبره د سټارټ ده. یا تاسو کې داسې کسان وي چې د هغوی عمر چې دی هغه زیات وي، د 50-60 کالو وي، نو بالکل دغه رنګې کسان هم چې دي په اسانه سره دغه بزنس چې دی دا سټارټ کولی شي. دې کې سره راکټ ساینس نشته. صحیح ده. دویمه خبره چې دا هغه د انویسټمنټ ده. اوس به ډېر کسان داسې وي چې د هغوی ذهن ته به دا خبره راځي چې ما به یادوي چې دې سره به انویسټمنټ زیات وي، د بجټ به ښه وي، نو د ځکه داسې سیل جنریټ کړو، د ځکه سټارټ واخیستو. نو دا خبره چې ده دا بالکل 100% غلطه ده. که چېرته تاسو سره 1,00,000 روپۍ وي یا 80,000 روپۍ وي پاکستانۍ، نو بالکل تاسو چې دی د دې نه تاسو سټارټ اخیستلی شئ. ستاسو پروفیټ چې دی هغه به کم وي، خو تاسو چې دی بزنس سټارټ کولی شئ. په مزه مزه دغه $200 چې دي دا به په 1000 کې کنورټ شي. او دا کومې خبرې چې زه تاسو ته کوم دا زه تاسو ته بالکل په ګارنټۍ سره کوم. تاسو بالکل زه تاسو ته دا مشوره در کوم او زه تاسو ته دا ریکمنډ کوم چې تاسو بالکل سټارټ واخلئ، خپل بزنس به وي او ښه په آرام د خپل کور نه به تاسو کولی شئ. نه دې ته د دې ضرورت شته چې تاسو سره د خامخا یو ښه سیټ اپ وي، تاسو دې مطلب تاسو دې په آفس کې ناست یې. نه، دا خبره بالکل غلطه ده. تاسو بالکل د خپل کور نه چې سټارټ اخیستلی شئ، د خپلې کمرې نه سټارټ اخیستلی شئ. انشاءالله تاسو ته به ښه ریزلټ میلاویږي. انشاءالله په بله ویډیو کې به زه تاسو ته دا ښیم چې یاره دغه $900 ما په $1000 کې څنګه کنورټ کړم. زموږ چې کومه را روانه ویډیو ده هغه په دې باندې وي چې دغه $900 ما په 1000 کې یا د دې نه هم په زیاتو کې څنګه کنورټ کړم. د دې هر څه مطلب دا دی چې تاسو موټیویټ شئ، تاسو که چې کومه مایوسي ده چې هغه ختمه شي. که چېرته د دې ویډیو نه تاسو ته څه نه څه موټیویشن میلاو شوی وي او ستاسو څه نه څه انټرسټ پیدا شوی وي، نو بیا په کمنټ کې ضرور ولیکئ آی ایم ریډي. که چېرته ستاسو اراده وي او تاسو سټارټ اخلئ، نو انشاءالله زه به پرسنلي ستاسو هیلپ کوم.